سوره چې د قرآن عظیم الشان 114 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وای زه پناه غواړم د سباوون په پروردګار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړي دي او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینهو یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی